شو السلام عليكم. وعليكم السلام. شو تلي جلي ها تنا جوړی انجر تر غيو अस्पताल. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم په نام الله چې بهونګه مې روانه دی. عبدالحق صدیق is present here to make vlog. د جمعې زبرګه ورځ د سیده نن د خدمتوم په مرکز کې خدمتوم کې به ریکورډ کېږي چې حسابونه دی ټیک تا نو ټایم دی د سهار د مانځه باندې ویل دی او ځنه هم خبر چې مو سټایم دی نو وزو مانځه طرف ته. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو بس الحمدلله مونږ شو سیده ولې کار پکې دا وشو چې لکه مطلب دا قاری سیبان مې نن پاسول مې پاسې مانځله ملګرو دا پکې د سبا پر شو سیده 20 25 25 منټ زه د وخت ته لیم په شل منټ لا 5 شپږ بجې مونږ رساته اوس رستا یو عمل روان دی هغه ته ویل شي خدمت او هغه دی په ریکورډ کې په مرکز کې دی کوي چې حساب د کوشش وکاو سیده ملګرو د خیر سره راپاسې د مو وبسکو پاکې اوبه قیمتي اوبه د هغې مین وجه لري که نه چې لکه دا اوبه نه دي دا ډېرې ضروري شی دی. موږ هسپتال ته لاړو په 2 بجې د شپې هلته موږ نه پس چای وڅښو نو چای صحیح لګه چای ښه دی. تاسو اوس وایئ چې سهار ماښام وبس که نه نو نه چای ښه دی څه حده پورې خو لکه دا قیمتي اوبه نه دي دا ډېرې ضروري دي. ملګرو زه دې چې تلم خو دې چې رالم سیده زه به ودې ځم 28 38 خو ولې د خدمت لکه مطلب ډیسټینیشن ته کسانو ته یو بل ته خولې دي چې د ځان نه رسوي زه به د دې نه کنه نو ډاک ته به وځو 28 تقریبا 29 30 په نیت باندې صفای منزل به ته خدای پاک اسانه ته په دې میس انډرسټینډینګ یم چې به دې ما ګورو چې موبایل یې واسم شو سیده نو زه به چې سکی اجتماع کې ته موبایل چا پټ کړو نو زه واسویم چې لکه موبایل څوک پټ نه کړي خود کشته ما غبګ ونی شي ملګری وزه خیر ګورو به ان شاء الله سیده نیت سبا منزل آسان. چا دلا نکلم پیسې ورکوم زمانه سنم دی زمانه مو عائشہ بلس روپے دي شابه عبدالحق سو صدیقی ملګرو په دغه مخ کې هوټل کې یو مطلب دا دی چې مې وسکو سیده ډوډۍ مو نه خوړه اوس به زو ان شاء الله هغه پوری دي دی هغه مخامخ ځکه چې کوم دی ګڼه د صحیح ده دې مقام ته ځان رسو دا زموږ ډیسټینیشن دی ملګري 2 کیلو پيوم د خیره سره راغستې شوي دي ټیک ده ملګرو به ذخیره سره رسېدلي یو هر سړی خپله ذمهواري کوي دا دی ګورئ ملګرو ماشاءالله دې ته ویلی شي د سوات سیند صحیح ده او د ګولیګرام ډکټر هم دغه دی لګیا دي ټول خلک ملګري لګیا دی بیزي دی یو زه یم چې په یو موبایل کې لګیا یم ټیک ده نور overall خلق is busy in work. ملګرو راغلیو د سوات مرکز ته که اجتماع دي ته نه یم خبره دی دا پوره خلک راغلی چې خدمت له همون پکې مطلب دا دی مونږ به پکې مطلب دا دی د اویرنس لپاره ویډیو وکړو ټیک ده او چې کوم دی د جمعې زبرګه بسم الله زما جامې پکې دي یاره ملګرو دا د ګولیګرام ډکټر په یو خدمت کې لګیا دی یو مخامخ هغه دی راغی صحیح ده او دویم چې کوم دی دا دی را روان دی کار مار شروع دی ملګرو خلک ملک has been busy in work. ملګرو کار د خیره سره شروع دی ملګرو د خیره سره سوات مرکز دی خلک ملک لګیا دی سیده او کار مار کوي ګرام خلک په دې ایریا کې لګیا دی ملګرو
کار کوي ملګرو په کار سړی ښکاري باڼو دا غواړم باڼو دیو باندې دوی No, yo era más que aquí, yo la sabía por dar bien. دولقة الموبايل ده ولا بس ها رو دغه پوره والا د ګیمن پول دغه یوې ګورلی ها موږ ورته کېدی نه او کار مار د خیر سره شروع دی ملګرو دا والا نیو بایپاس روډ صحیح ده پیرکوټ نه په شارټ کټو کې وتی دی ټیک ده او خلک یارې ملګري او زه بالکل بارډر ته راختې یم بره ملګرو د خیر سره په مرکز کې کار شروع دی صحیح ده دا زه بره بارډر ته ختم لکه څنګه چې موږ ته صحیح ده دا هغې ته ختم مرکز په چې کسان مسر کارېږي زه خو نه یم خبره زه کال هم راغلی دا ویرنس لپاره تاسو یو ویډیو په یوټیوب کې دم دلته انشاءالله 11 بجې شو او دا وینئ وروره کار مار چې کوم دی شروع دی ښه په برکوټ طریقې سره ماشاءالله او دلته به انشاءالله وروسته مونځ ادا کېږي انشاءالله ملګرو د خیره سره کار مار شروع دی ملګري ملګري کار په کار سره ډېر ښه ښکاري ملګرو د خیره سره راغلي وو د سیند غاړې ته لالو هم راغلی لاله څنګه چل دی کار دې وکړو السلام علیکم د شکر دی ثواب له راغلی که ګناه ده ثواب نه ته خو دې زه په 12 بجې زه په 2 بجې کار به کوو څو 15 لکه ثواب ګټې خیر دی که ته په کلي کې مونځ نه کوې څه مسله نشته خدای پالیم نه ځان سره راوستی دی او حمید دې نه دی راوستی د حمید هغې څه ته وکړو اوس حمید دلته پیلچنې شوارې خفه کېږي بدله ما ورور دی ولې خفه کېږي ته وبوله ته وایي وبوله حذیفه وایي د پلاره کمزوری هغه ته مونږ یې مرازه ته د کار نه یې ها دا ورور هم د کار نه دی وښیه ورته ضرور داسې راغلی دی ضرور د کار نه دی دا کار وکړه ستنې ډېر وکړو ما ولیدو ما ولیدو زه ته ودیلو باسه شابه شابه ملګرو اوس پکې دلته خپل یو نښه پرېږدو دی وایي چې لکه دلته به یو تاریخي نښه پرېږدو که نه دا ملګري دا عیاشي په حاشي روانه ده ها هېڅ ها اوس به نور وباسه په یو کې ال ولیکه په بل کې ا دا جدا وباسه مقابله به یې که نه صحیح ده که نه لاله ډوډۍ به څه پروګرام کوو یار وکړې چرګان پخوم چرګان پخوم چرګان پخې دې خوړ کې خلام بولا یاره مونږ کار هم وکړو ډېر نه دې سیند کې خلام به نه نه مړی یخ ها کرکټ کوو رول اینڈ رو کرکټ کوو چیس کو هغه چې ورته هغه موټر روان دی ډوډۍ خورو ډوډۍ ارته به خو دیګونه به اوس راشي هی دا ملګرو د خیره سره پول عیاشي روانه ده خو زه نه یم خبر چې په دې ګناه کې به پکې زما ګناه وي او که نه او دوی راغلي دي ملګري خدمت د دوی بهرحال خدمت وکړو تا ګوره د خپلو ډاینو سره کار ساتئ د پردو ډاینو سره به کار نه ساتئ ستاسو ډاینه چې کوم ده ډکه شوه لاړه چې راځي 3 غنټې پکې نورې لګي نو تاسو پکې دا عیاشي په حاشي وکړئ دلته یو نوم خپل ولیکئ صحیح ده ما ته پکې ډېره ګرانه ذمهواري په واره شوي ده بسم الله الرحمن الرحیم دا به دغه سیټ وولم او د مونږ د ګولیګرام دوه بې غیرته هغه دي لاړو یې حذیفه او لا نادر خان خلې ځان له غوا ساتي ملګرو اوس د خیره سره ټایم دی د مانځه په 2 بجې د جمعې مونځ دلته ورکړی دی مونږ ورته اودس خو ما کړی دی چاردام به ورته وکړو ناو اټس ټایم فار د پریر صحیح ده موبایل ځان تکدم بهرحال
ملګرو د خیر سره د مانځه ټایم دی خلکو ملکو وکړو او د چاردام نادر خان صاحب ویلکم ټو مای چینل څنګه چل السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر علي جی څنګه خی خدای دې وبخښه شکر دې سیتونه سره راغلی دا راته ایکسپلین کړه سره راغلی موږ خو دې خدمت لراغلی یو جی مرکز دا ها او شکر دې جوړ کا الله والا کسان راغلی او عمر دې جوسي الله والا کسان راغلی خیال له چین غاړه دا او مورالو مو شاو د سره دا مو کو ځان منځ تر خیر سره برابر کو صحیح د خورما مو شو ثواب مو شو چکر مو شو او خدمت مو شو وس ټایم نه د مانځه په 2 بجې د ملګرو د خیر سره کسان مسان په تیاری کې لګیاري صحیح ده ملګرو د خیر سره منځ ادا شو منځ شو د خیر سره وس ټایم دی د ډوډۍ د رزق د خوړلو صحیح ده ملګرو راغلی د ناصر یو ملګری دی ستانه څه نوم دی ملګري برمان نو ما د برمان کسکر یاد شي بهرحال ویډیو مې نه کوله په دې وجه مې کوله چې لکه مطلب دا دی دې ته ویلی شي خرچې را باندې وکړه خرچه صحیح ډول دی که نه نو په دې وجه مې ویډیو وکړه دی به خفه کېږي نه صحیح ده ته به خفه کېږي نه دی خبرې نه کوي بهرحال ملګرو د دې پوینټ نه واله دا کار ټوټل نن وشو دی چې تاسو یې نه یې د هغې پوینټه پورې دا شګه مګه دا اواري او مطلب دا دی دا باجري پکې راله دا ډېر ګران کار و دا یو کس نیم کار نه دی صحیح ده خلک هم دغه دی راووتو مونځ وشو اوس به مونځ کور ته د دې نه بعد به ستاسو سره میلاویږو په کور کې انشاءالله ګاډۍ ولاړې دي که د چا پکې په کاري زه وایم نو ښه خو ده چې درولي سړی ګاډي ملګري مونږ امپورټ کړي دي سره د دې سامان یې مونږ خرڅوو صحیح ده ګپ لګو ما جسټ فار ناٹ انټرټینمنټ بیکاز بدي هغه خو د مرکز دي ملګري ته څوک نه خرڅوي بس خلک ملګري چې کوم دی که نه ریډي دی خپل کورونو ته